چا ورته ویل تباه شي ته خپله بلاخانه نه وینې د چا بلاخانه نشته ته بلاخانې جوړی خلکو کې د مادیاتو یو کشمکش پیدا کوي مسابقه پیدا کوي د پیسو د دولت هر سړی بیا وایي چې زه بالاخانه جوړه کړم هر سړی به بالاخانو پسې ګرځي لاړه خپله بالاخانه یې ورانه کړه چې ورانه یې کړه او راغی نبی پاک صلی الله علیه وسلم سره مخامخ شو په مسکا باندې ورته د الله پیغمبر وخاندل هغه ته هم دا بس هغه مؤمن و الله باندې ایمان و هغه ته هم دا کافي و همدا ورته پوره و چې د الله پیغمبر هغه ته وخاندل پروانه کو چراغ بلبل کو پھول بس صدیق کو ہے فقط اللہ کا رسول بس پتنگ ته چراغ او بلبل ګلانو پسې ګرځي او صدیق د الله رسول پسې ګرځي صدیق د الله رسول باندې مین دی صحابه نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې مینو د هغې اشارو ته به کتل چا راته ویلې په خپل تقریر کې د اردو شعر مه وایه ځکه چې دا افغانستان دی ما ورته ویلې دا خو هغه زه خو د علامه اقبال شعر به وایم په اردو کې اخو شاعر اسلام اخو شاعر مشرق و شاعر مشرق نه لوړ شاعر اسلام او د اقبال د علامه اقبال د قبر تختې د افغانستان حکومت لېږلې ته چې بیګا و سبا د هندوستان هندي فلمونه ګورې او د سینماګانو ټول فلمونه دې په هندۍ کې دي ته په هغې نه شرمېږې ستا تلویزیونونه چې ټول د هندي سریالونه نشر کوي تلسی ډرامه نشر کوي د هندوانو ته په هغه نه شرمېږې او ما ته وایي چې د علامه اقبال شعر په اردو کې مه وایه ځکه چې دا افغانستان دی افغانستان د اسلام مرکز دی عربي اردو فارسی پښتو ترکمنی ازبکی کردی د دنیا ټولې ژبې چې د مسلمانانو ژبې دي هغه ټولې زموږ ژبې دي لا فضل لعجمي على عربي ولا لعربي على عجمي ولا لأسود على أحمر ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى اسلام کې د دې تفریق او د دې جدایي نشته نو ما ځکه ویلی چې بلبل کو پھول پروانه کو چراغ و بلبل کو پھول بس صدیق کو ہے فقط اللہ کا رسول بس پروانه چراغانو پسې ګرځي بلبل ګلانو پسې ګرځي او صدیق د الله رسول پسې ګرځي الله رسول د هغې دپاره کافي دی د الله رسول د هغې دپاره بس دی نو د مؤمن دو صفتونو بیان شو د مؤمن یو صفت دا دی چې اقامت الصلاة منځ به کوي د مؤمن بل صفت دا دی چې زکات به ورکوي صدقه به کوي انفاق به د الله پاک په لار کې کوي خرچ به د الله پاک په لار کې کوي مؤمن بخیل نه وي شاه ولی الله رحمت الله علیه په خپل کتاب حجت الله البالغه کې لیکلي دي چې په صدقه او په انفاق کې او په نیکیو کې مؤمن داسې درجې ته رسېدل پکار دي چې د سماحت درجې ته ورسېږي هغه لیکلي د سماحت درجه دې ته وایي چې دی بیا څونه پیسې د الله په لار کې ورکوي هېڅ تکلیف نه محسوسوي هېڅ عادي شي ورته داسې درجې ته په پیسو ورکولو کې او په انفاق کې د الله په لار کې داسې درجې ته ځان رسول پکار دي چې سړی ورکوي هېڅ بیا تکلیف نه محسوسوي چې دې درجې ته سړی ورسېږي نو دی مؤمن شو سوچه دی مؤمن شو کامل دی مؤمن شو پوره دی مؤمن شو چې الله به دنه خوشحالي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د تبوک په جنگ کې خپل ټول مال راوړ نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابو نه غوښتنه وکړه چې د تبوک جنگ دی خطرناک جنگ دی چې څه لرئ راوړئ نو څونه کوی شي هر چا هر څه راوړل ابوبکر صدیق سره چې څه ټول یې راوړ د خپل کمیس نه تڼۍ مشکولې تڼۍ مو اچولې چې دا به هم لږې خرڅې شي او د تڼیو په ځای باندې په خپل کمیس کې غنې ولګولې غنې پېژنې ازغي پکې ورکړل د تڼیو په ځای باندې خپلې تڼۍ م واچولې تڼۍ م چې واچولې نبی پاک صلی الله علیه وسلم ورته ویلې چې ما ترکت فی بیتک یا ابابکر کور کې د څه پرېښودل هېڅ شی نه و پرېښی قال ترکت الله ورسوله الله د الله پیغمبر مې کور کې پرېښی دی کور کې مې څه شی نه دی پرېښی
الله او د الله پیغمبر مې پرېښی دی. جبریل حاضر شو ورته ویل محمده ابو بکر ته وایه الله تا نه راضي دی خو الله وایي چې تم ما نه راضي. الله اکبر سبحان الله. ابو بکر ته وایه الله تا نه خوشحاله شوی دی خو ته هم د الله نه خوشحاله یې که ته د الله نه خوشحاله نه یې. دغه وخت کې وشو چې کله ابو بکر صدیق تڼۍ م واچولې که نه چې کله یې تڼۍ م واچولې تڼۍ م پرې نه ښودې نو بیا ته الله پاک خوشحاله شو او داسې ته خوشحاله شو چې ورته ویلې اوس ته مانه خوشحاله یې که ته مانه خوشحاله نه یې. نو چغه کړه ابو بکر چې ابو بکر به الله نه څنګه نه خوشحالېږي. ابو بکر دومره شو چې به د خدای نه خوشحالېږي څنګه به ابو بکر د الله نه خوشحالېږي. ابو بکر به الله نه خوشحال دی. دا توفیق ابو بکر ته الله ورکړی دی. ابو بکر رب ابو بکر ته دا توفیق ورکړی چې هغه د الله په لار کې انفاق وکړي او د الله پاک په لار کې خرچ وکړي. دریم صفت د مؤمن قرآن دا بیان کړی والذین هم عن اللغو معرضون. مؤمنان هغه دي چې د لغو نه او د بیهوده کارونو نه اعراض کوي. د لغو نه او د بیهوده کارونو نه مؤمنان اعراض کوي. لغو هغه کار ته وایي چې نه پکې د دنیا فایده وي او نه پکې د دین فایده وي د هغې نه مؤمن ځان ساتي. هغه مؤمن هغه کار نه کوي. نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایلی من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنیه. د یو سړي اسلام په دې باندې ښایسته کېږي چې هغه شی پرېږدي هغه شی ترک کي لا یعنیه چې هغه د مقصد نه دی. غیر مقصودي شیان او بې مقصده شیان مؤمن ترک کي. بې مقصده شیان مؤمن ترک کي. دا د مؤمن شان نه دی چې هغه بې مقصده کارونه کوي. مؤمن چرګان نه جنګي. مؤمن کفتر نه الوزي. مؤمن نسپی ساتي او نسپی جنګي. مؤمن خپل ټول عمر په سینماګانو کې نه تیری. مؤمن خپل ټول عمر د سریالونو په لیدو کې نه تیری. مؤمن خپل عمر په کانسرتونو کې او مؤمن خپل عمر ټول عمر خپل د موسیقۍ په اورېدو کې او د نوروز په میلو کې نه تیری. مؤمن یو مقصد لپاره دنیا ته راغلی. یو مقصد سره الله دنیا ته لېږلی. کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. تاسو داسې ډله یې الله طرف ته به خلک رابلئ. الله طرف ته به دعوت ورکوئ. د نیکۍ حکم به کوئ. بدۍ نه به خلک منې کوئ. بدۍ ته نه پرېږدئ چې خلک وکړي. داسې خلک یې تاسو واولئک هم المفلحون. او همدغه خلک به کامیابي چې کوم دا کار کوي. مؤمن دې دپاره الله پیدا کړی وکذلک جعلناکم امة وسطا لتکونوا شهداء علی الناس. تاسو نه مې غوره او بهتر امت جوړ کړ. د دنیا په ټولو امتونو کې غوره او بهتر امت تاسو یې لتکونوا شهداء علی الناس. خلکو باندې د حق ګواهي وکړئ. د حق شهادت وکړئ. د حق شهادت دې ته وایي چې حق خلکو ته ورسوئ. حق خلکو ته بیان کړئ. قرآن خلکو ته ورسوئ. الله پیغامونه خلکو ته ورسوئ. نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایلی بلغوا عني ولو آیه. که د چا یو آیت هم یادي ما نه ورسوئ. ما نه چا یو آیت هم یاد کړی هغه خلکو ته ورسوئ. مؤمن قوم مشنری قوم دی. مشنری با مقصد قوم دی. دا یو مقصد دپاره الله پیدا کړی. دا مؤمن الله دې دپاره پیدا کړی چې په ځمکه کې د الله کلمه اوچته کړي. دا د الله جماعت دی. تاسو د الله جماعت یې په ځمکه کې. د امریکا یو فوز دی. د روس د شوروي یو فوز دی. د چین یو اردو د فوز دی. تاسو د الله فوز یې په ځمکه کې. حزب الله تاسو. جند الله. د الله لښکر یې تاسو په ځمکه کې. الله پاک درته ویلي دی نه وایم. جعفر طیار رضی الله تعالی عنه په باره کې راغلی دي. نبی علیه الصلاة والسلام د تره زوی د حضرت علی رضی الله تعالی عنه ورورو چې کله حبشې ته مسلمانانو هجرت وکړو مکه کې په مسلمانانو باندې ظلمونه جوړ شو. دغه ظلم په نتیجه کې نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل